برمودا په مثلث باندې خبرې وکړو. زیاتره یوټیوبران، زیاتره علما حتی په خبرونو کې د برمودا په مثلث باندې موږ تاسو زیات راپورونه او ډېرې زیاتې ویډیوګانې لیدلې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو چې د برمودا په مثلث باندې خبرې وکړو. زیاتره یوټیوبران، زیاتره علما حتی په خبرونو کې د برمودا په مثلث باندې موږ تاسو زیات راپورونه او ډېرې زیاتې ویډیوګانې لیدلې دي. زیاتره خلک خو لا دا هم وایي چې دلته ساینس او ټکنالوژي ناکامه ده، ځکه چې په دې تېرو کلونو کې څو الوتکې هلته غورځېدلې دي او ورکې شوي دي، حتی کښتۍ ورکې شوي دي. دغه ځای کې څه راز دی؟ د زیاتره خلکو څخه مو دا اورېدلي چې دلته دجال اوسېږي او ټکنالوژي دلته صفر شوې ده. نو په همدې موضوع باندې مفصل غواړم چې زه عادل خان شینواری د قاري صاحب محمد یاسین احمدي سره د تل په څېر باندې بحث وکړم. په دې هیله چې دا بحث تاسو تر اخره پورې تعقیب کړئ او خپل نظریات او وړاندیزونه راسره په کمنټ کې شریک کړئ. احمدي صاحب هرکلی درته وایم. ډېره زیاته مننه احمدي صاحب. د برمودا مثلث په دې اوس وخت کې اوسني ځوانان، اوسني مشران، حتی په میډیا کې او په نړیواله کچه باندې لویه موضوع ده. د برمودا مثلث باندې د اسلام د نظره څه رقم ته غږیږو موږ او تاسو څنګه معلومات وړاندې کولی شو؟ خپله د برمودا مثلث باره کې معلومات ما هم ډېر ترلاسه کړي دي. نو بیا مې خپله د حدیث ولټول ورپسې ډېر زیات. نو خپله برمودا مثلث چې کوم دی هلته خو سیده ساینس او ټکنالوژي ناکام شوي ده. خو زه داسې وایم چې هلته د دجال پلار اوسېږي. د دجال پلار اوسېږي؟ د دجال پلار اوسېږي. دجال هم یو لس قدمه مخکې دی. دجال پلار هم لري؟ مونږ خو چې دجال به پلار نه لري. خو نو ځکه خپله دجال چې کوم دی که نه، نو دا خپله یو عسکر غوندې دی. او کومندان چې کوم دی هغه بیا هم پټي. او دجال چې خپله دنیا ته راښکاره کېږي که نه، نو د ده اصل کومنده چې کوم دی دا خپله د ابلیس سره ده. د ابلیس سره د دجال کومنده، یعنی د ابلیس په اشاره باندې دا په دې دنیا کې کارونه کوي. دا څومره ساینس او ټکنالوژي چې دته ورکړې دا ټوله د ابلیس ورکړې ده ورته. د هغه د خوا نه اداره کېږي دا ټول. هغه بیا اول بلک معلومات درکړم ابلیس باره کې چې هغه څنګه زه وایم چې هلته دی او دجال همدغه ابلیس کوم چې د آدم علیه السلام د سجدې نه انکار وکړو، الله تعالی د ورځې معلومې پورې ورته وخت ورکړی دی، یعنې ژوندی دی. خو معلومه نه ده چې تر قیامته پورې ژوندی دی که د قیامت نه مخکې مري. همدغه ابلیس قرآن کې الله پاک فرمایي که نه دا ابلیس چې کوم دی کان من الجن، دا د پیرانو نه و که نه. بلکل. خو دا جن یا پیران یا د پیرانو کې یو طایفه ده، یو قبیله ده، یا د پیرانو هغه مشران دي. خو خپله دا جن چې کوم دی دا خو د هغه لوګي والا ونه پیدا کړی، خو دا من نار سموم نه پیدا کړی دی ابلیس. نو دی خپله خو د دنیا په تمه باندې و دلته، ځکه هغه پیران یې وشړل، نو بیا الله پاک ته عبادتونه شروع کړل. بلکل. دغه موضوع چې دا ما ته چې کومه پاڼه کې دا ویډیو نشر کوو په دې باندې ما بحث کړی دی. که د شیطان اړوند څوک غواړي معلومات والي کولی شي هغه ویډیو وګوري. کله چې دا بیا پیران وشړل شو دي ځینه شیطانان دغه شو، نو ده چې کوم دی تقریبا بعضې د تفسیر قرطبي وغیره لیکي 80,000 کاله عبادت یې وکړ د الله باندې. عبادتونه ډېر دغه کې ځان مسؤل کړو صرف د دنیا په تمه لالچ باندې. په دې دنیا باندې چې ما پیران شړلي دي، دنیا واکې به ما ته الله تعالی دنیا واک او اختیار به ما ته راکړي الله باندې. نو خپله په هغه وخت کې چې دوه کله دا پیران وشړل که نه، نو دا جزیرو ته لاړو او حدیث کې راځي سمندرونو ته لاړو. نو دا وچه چې کوم دا انسانانو ته پاتې شوه، انسانان پکې الله پیدا کړو. او دا لمده چې کوم دا بحر دا ټول پیران او شیطانانو دې خلکو ته پاتې شو. نو هلته چې کوم دی دا ابلیس چې کوم دی اوس په دې سمندر باندې اوسېږي، خپله په سمندر باندې اوسېږي او په سمندر باندې د تخت پروت دی. ځکه دغه نه ابن سعید نه چې کله نبي علیه السلام پوښتنه وکړه که نه، نو هغه ورته په سمندر باندې یو تخت ګورم. نو خپل ابلیس تخت چې کوم دی دا په سمندر باندې ایښی دی. او بیا هغه ورته عجیبه خبر دا م کړه یو خوا شا کې ماران ورنه ډېر تاو دي. ماران لکه بعض جزیرې به مونږ وګورو هغه غونډه ماران نه دي، غونډ ماران دي په هغې جزیرو کې که نه. نو خپله برمودا مثلث چې کوم دی دا تقریبا ما د معلومات په اساس باندې 300 جزیرې لري. یو عالم د دې باندې بسته کتاب لیکلی، نو 300 جزیرې برمودا مثلث لري. او دا چې کوم دی یو سړی د فلوریدا ایالت سره نښتی که نه، د امریکې. نو دا چې کوم دی دا په مغرب کې دی. او نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې کوم دی لاس رانیولی دی په حدیث کې، لکه څومره حدیث چې راغلی دی وایي دا دجال چې کوم دی دا په مشرق کې دی. لکه اوس په دې مشرق کې موږ داسې جزیرې یعنې د نبي علیه السلام د حدیث مطابق دا خبر رد شوه چې هلته دجال نه اوسېږي، د دجال پلار هلته اوسېږي، په برمودا مثلث کې یعنې مشر شیطان هلته دی، هلته اوسېږي. نو خپله ارتباط سره لري، ځکه په دې مشرق کې چې کوم دی هم بعضې شیطاني جزیرې شته، لکه جاپان کې چې کوم ده که نه، یا نورو دغو کې په مشرق کې هم داسې شیطاني جزیرې شته لکه د برمودا مثلث. خو هغه دومره مشهورې نه دي.
خپل مشوره شوی چې کوم د امدا مشوره شوی دا او ځکه په دې باندې دا دغه چې کوم د هغه کم کشتګان د 350 کال 350 کال نه ردی په لوګنه کوم کشتګان په کې ورګيږي هوایي جهازونه په کې ورګيږي یعنی حالت د ساينس چې کوم ټول کار پری دي بالکل ټول په دغه ځکه کار یعنی دا خبره هم دی کې یو ثبوت کېدل شي ک راتلونکي وخت کې موږ ساينس کار پری دي نو زیاتره حتی لا په مسلمانان هم وي دا مفتی کیسې نو خو مثال د برمودا جزیره د چا هیڅ ساينس کار نه کوي دغه هر څه کار پری دي کنه ځکه هغه اخیری کوم جاز چې پکې ورک شوی نو دا خبرې چې کوم هغه سب شي ریکارډ شوی دي لکه هغه موږ بالکل فضا ګورو دلته وسره سمندر موږ سترګونه غیب شو سمندر چرته دی وچه چرته ده یو شی موږ نه ګورو دلته یعنی دومره هر څه دغه د سترګونه غیب شوی دي او بیا یو روایت کې ما ته لیدلی وی دا د جهاد سورلی چې کوم ده وی دي د سمندر د سیخ خلاصي خله ورته خلاصي او د سمندر کې نه نوځي یعنی کولای شي دا چې لاندې سمندر لاړ شي بر لاړ کولای شي دا لاندې سمندر کې ژوند وکړي کنه نو الته کې دي شي سمندر لاندې یعنی دا یو خپل حکومت خپل د ابلیس څنګه د سمندر لاندې حکومت جوړ کړي کوشش ځکه هغه ته څه مشکل نه سمندر لاندې ژوند کې سمندر د پاسه ژوند بالکل دوړو کې ژوند کولای شي لکه ډېر ویډیوګان په دې دغه کې راوتلي کنه دا اکثره د غربین چې کوم نظام په دې باندې پوه شوی دي چې سمندر لاندې چې کوم د سیو دغه ممکن دی ژوند وکړي شي او نو ډېر دغه راوتلي نو خپل ال د چې کوم دی د ابلیس چې کوم دی د حکومت دی او خپل ازری اخلي او ارمازګر چې کوم دی خلک را خوشي کوي د خپل اولاده دی وچه او خپل د دې ار اولاد نه بیا ازری اخلي دنیا د حالاتو نه ځان خبرې دي چې تاسو وګړه پلانکیز کې ساله د پلانکیز یعنی حتی غټه وړي پیخنه ټول د ابلیس خبرې نو د ابلیس په ذریعہ باندې کوم دی دا بیا د جال خبرې هغه به د جال تر راپور ورکړي چې په دنیا کې دا حالت شروع دي ځکه یعنی حتی دوی چې کوم نه د غدرم نړیوال جنگ چې روسته کوم را روان دي کنه چې د کې ټوله دنیا نه خلی ځکه هغه دوه نړیوال جنگونه خو یورپ کې وشو او د دریم نړیوال جنگ چې کوم د خو ډیرو خياران دي د یورپ خلک د غربیان سم خياران دي نو دوی د دوه جنگونو خساره چې کوم د یورپ خلکو وګالله نو دوی د دریم جنگ چې کوم د راړی اسیا یا مشرق طرف ته مشرق طرف نه اسیا هیوادونه په دغه هیوادونو کې او وسه د ته حادثه روانې دي که بعضی من تاسو جنگونه دلته ګورو لکه په فلسطین او د شاوخوا سیمو کې نو دلته چې کوم دی یعنی حتی د جهاد چې کوم دی او د ابلیس چې کوم دی دا د دې جنگ نه من خبر دي چې پلانکیز کې د سپي خو شو پلانکیز د سپي خو شو یعنی ټول حالت دوڅاري به د دوه خپل کوم خلک چې کوم دي خصوصي ارچا سره دوه مخ کېږي نو ارچا سره دوه ارتباط هم نه لري خصوصي خلک چې کوم دی هغه به دوه خبرین خپل خبر ورکړي لکه ما احمدي صاحب یو مجله کې ما د سلوستیو کنه چې خپل د غرب کوم مشران چې دي یا بورش یا د هغوی سره یو نیم مشاور د انسان په جامه کې د شیطانانو ناس یو حتی ودرې پورې بورش تللی د جزیره کې یو ملاقات هم شوی دی داسې یو مجله کې مې لوستي دا څومره حقیقت لري نو امکان دی ولري ځکه هغوی چې کوم د ټولو حالاتو نه خبرېږي که نه ځکه نبي علیه السلام فرمایي قسطنطنیه ښودلې ده دا چې کله فتح شي نو بیا به دجال نوځي نو ګوره دا د هغې نه خبر دی او خپله د هر یو صحنې نه خبر دی دجال کنه خو نه نبی علیه السلام چې لاس رانیولی نو مشرق ته رانیولی دی مشرق کې به روزي بیا بعضې دغو دا هم لیکلي دي چې کیدای شي دا عمل ته ورځي ارتباط ورسره لري بیرته دلته راځي پوه شوې خو هغه د ظهور وخت چې کوم دی هغه د مشرق نه دا وشي او نبی علیه السلام دا د عراق او د شام د منځ کې د دشتې ښودلي اول کې به دلته د ظهور وشي دی به دلته راښکاره شي نو دی په سمندر کې او هغه په مشرق کې دی خو هلته چې کوم دی هغه کومه شیطاني جزیره چې کوم ده د برمودا مثلث چې کوم دی نو هلته کیدای شي دغه مشران ژوند کوي چې هغه ابلیس دی ځکه دجال چې کوم دی دا هم خپله د ابلیس یو عسکر دی د ابلیس یو غشی دی هغه یو مرمۍ ده چې دی یو مهم کس دی لکه دجال د چې ټولې مشورې هم ابلیس ورکوي ابلیس ورکوي ورته ابلیس ځکه ابلیس چې کوم دی دا ټول د دنیا د حالاتو نه خبر دی او یو تاریخي کتاب کې ما لیدلی دوه وارې په د دنیا انسانیت باندې حمله کړې وه یعنې که د هغه اوس ورسې حمله کوي ابلیس حمله کړې وه په کوم ابلیس او خپلو لښکرو سره یې حمله کړې وه په انسانانو باندې یو وارې چې آدم علیه السلام کله وفات شو چې آدم علیه السلام کله وفات شو نو یې په دې وخت کې دوی سته حمله وکړه په انسانیت باندې حمله وکړه چې زه به د انسانانو یو ور بیا ختم کړم مخ د ځمکې نه بیا دلته د آدم علیه السلام یو بچی پیدا شو هغې مقابله وکړه او یو وارې چې کوم دی بعضې تاریخي کتابونو راخیستي دي دا د سلیمان علیه السلام په وخت کې
دی وخت کې معاملہ کړی و انسانیت باندې دوه وخت ټول انسانیت ختم کی بیا په دې وخت کې الله پاک سليمان عليه السلام ورته پیدا کړ سليمان عليه السلام ته د طاقت ورکړ چې د پیرانو دغه ټول د واک لاندې راغله یعنی یو معجزه ورته دا ورکړه دغه وخت نه حافظه ورته ورکړه او سمندري ورکړه و چولند ټول حکومت ورته ورکړ سليمان عليه السلام ته نو دا دوه وری د شر نه اخلاص شو نو دریم وری چې کوم نه دریم وری هغه خدا وس نه رسي چې حمله وکي خو دریم وری چې کوم د دجال په ذریعہ باندې دا حمله کوي نو خپل مغرب نیولې او مشرق دجال ته ورکړي یعنی مشرق او مغرب دواړه دنیا ټول د واک لاندې بالکل دجال باندې خو ما ته مفصل بحث کړم مو کبه زمونږ لیدونکو چې دجال څوک دی کولای چې زمونږ دوه ویډیوګانې په لاندې صفحاتو کې په دجال باندې پرتی دي خانو بل اخره د برمودا دغه مثلث چې کوم دی دی کی وسنی اسلامی علماء کم نظریات ورکړي دي اسلامی علماء خو اکثر خو لکه د یوټیوب او د نور دغه کې چې کوم بعضی دغه دي کنه دوه ځان نه بعضی خبرې کوي پکې خوشوي خبر راواخلي ولا دلته دجال د دسي د وسه کنه نه خو نه چې احادیث مطالعه کې نو احادیث باندې بيخي دغه راغلی چې دجال چې کوم د په مشرق کې دی د په مغرب کې نه دی نو چې په مشرق کې دی نو خپل دجال باندې هوادونه کې دی په مشرق کې چې کوم سمندر دی کنه نو ځکه په مشرق کې ډېر د جزیرې شته دي چې هغه شیطانی جزیرې په نوم باندې یادېږي او په مغرب کې چې کوم دی نو په مغرب کې خپل ابلیس ته خو ارتباط سره خپل کې لري ښه ډېره زیاته مننه کوم احمدي صاحب او د لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې زموږ ویډیوګانې ګوري تعقیبوي او شیر کړئ تاسو مننه که دا ویډیو هم تاسو خوښه شوي وی ګورئ او مخکې د نورو دوستانو سره شریک کړئ تر څو دینه ډېر خلک فایده والي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته